دا ولس ګوري دا ټول چې راټول شوی دی دا څه دپاره راټول شوي دي دوی دپاره د صحي اوبو بمبا صدقه افتتاح کو او د ولس ته سپارو دونه خوشحاله دي چې موږ ورته بسته دا کلی ورته اخیستی دی خو صدقه جاریه د یو شخص ته او موږ صرف اقدام کړی او صحیح ځای انتخاب کړی دی الله رب العزت دې د صدقه کوونکي صدقه قبوله کړي ماشاءالله ماشاءالله یو خوا ځوانان دي بل خوا ماشومان دي او مخکې مشران دي سړی مشي لکه دومره ګلونو ته ضرورت نشته دی ګوره خیر رسي وتړی مشي سړی مشي چا چرانه کې نه دی پرېږدمه ای والله سړی مشي سړی مشي سړی مشي وای وای دا څنګه چې لخپې دې نشته که څنګه الله دا بیچاره معذوره دا د مینه ده ګوره په خپو څخېدله راغلی د خپې صحیح نه دي کوم ځای نه راغلی کوم ځای نه نبي خیلو نه څونه وړاندې دی 1 کیلومتر یعنې 1000 متره او په دا رقم څخېدل راغلی زما درته چا ویلي وو خلکو درته ویلي څه یې ویلي اتا راځي خو زه به درغلی وم که نه ولې نه راځم لعزه خدای دا د دوی ولس مینه ده ګوره بیچاره غریب دی دته موږ هېڅ نه ورکوو خو صرف د افغانستان دپاره د آبادۍ دپاره موږ کار کړی د افغانستان ولس سره هغه مسکام کړې ده هغه زړه خواږه هم ورسره کړې ده کومک هم ورسره کړی دی الله دې قبول کړي نو انشاءالله د صحیح اوبو بمبه افتتاح کوو تر پایه پورې بلتیا چا چې دې صدقه کړې الله رب العالمین هغوی ته اجر عظیم ورکړه الله رب العالمین چا چې دا ځای وقف کړی دی کوی دپاره هغوی ته هم اجر عظیم ورکړه الله رب العالمین د دې صدقه جاریه اجر او ثواب ټولو ته ورسوه ماشاءالله 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 بس دا خو ثواب دی نو دا خو ماشاءالله الحمدلله دا وه د نن ورځې خپرونه د صحي اوبو صدقه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان